السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې روغ جوړ وای. ډېر انتظار بعد یو زه څه مصروف یم چې زه دا ویډیو درته برابره کړم. نو ډېرو کسانو د دغه فریم د جوړولو غوښتنه کړې وه، نو د هغه طریقه به زه انشاءالله مکمل درته ښیم چې دا موږ څنګه جوړولی شو. نو هر څو چې موږ د دې ډیزاین شروع وکړو، زه دا ختموم تر څو نوی جوړ کړو. نو اول به موږ دلته لاړ شو، لاندې د شکلونه چې لیکلي شکلونو ته به لاړ شو، دا به ووهو. دا اول لیکه چې دا به پل سر ته ورسوو چې پاس ګول شي. دا به صفر ته راولو چې دا صفر شي، او دیوال د کومه غاړه چې دا به پل کوم. دا اوس موږ وړوو دلته تر څو د اوکې کولو نه مخکې دا موږ وړوو چې دا کله موږ اول وړ کړو بیرته چې غټوو، نو د کوم دیوال چې دا د دیوال د پراخ غټ راځي، تر څو هلته بیا موږ لیکل پکې وکړو. ګوره دا زه اوس غټوم، نو ګوره د دیوال کافي غټ راغللو. که چېرته موږ د اول کې وړوکی کو یا هغه طریقې سره موږ ستر کو اوکې کو، نو ګوره زه اوس بل درته جوړوم. دا سر ته ورسوه، دوهمه لیکه صفر که دیوال چې دا غټ کړه. دا که چېرته موږ همداسې اوس اوکې کو، نو ګوره دا موږ چې څومره غټ کړه د بل په نیمایي هم نه غټېږي. نو تر څو چې هلته کافي یعنې لکه هلته چې وړوکی شي بیرته اوکې شي، هغه نه بعد غټ شي، نو هغه بیا دیوال دلته غټ راځي. دا وګوره دا بیخي د هغې په نیمایي راځي. خو د یوه خبره یاد لرئ چې د اول چې تاسو اول یو چې تاسو غټ راخیستی، هغې نه به کافي نه اخلی د دویم لپاره، ځکه چې که دویم نه کافي واخلو هغه بیا دا رقم ته نه سمیږي. نو دویم یو به تر څو هلته موږ دومره نه وړوو لکه اول یو چې موږ وړوکی کړی وو، هغه به یو غټ راواخلو لکه ما چې د کوم د دویم یو راخیستی دا رقم ته. ګوره زه دا جوړوم، دویم یو به موږ هم جوړوو، خو د بل نه یو څه فرق ورکړو. دا هغسې اوس ګوره دا ترنګ زه بدلوم، تاسو وګورئ، ځکه چې دا باید بل یو نه یو څه وړوکی وي چې یو بل طرف ته کیله ورسره راشي. څه غټ کو دا وګوره دې بټنو سره تاسو برابروئ چې په سنټر په منځ برابر وي، لاندې باندې ټول یو رقم راشي. اوس دا موږ کرب تر څو ګوره دا موږ فرې کوو، دغه ځای به ووهئ، دا به ووهئ، دا به په غټ منځ باندې ولګوئ. ښه دا چې ولګېده، دا اوس موږ کلب کوو. موږ راځو بیا شکلونو ته، شکلونه موږ را اخلو تر څو چې هغه موږ د یو بل سره دا پرې برابر کړو، ځکه دا موږ اوس په نیمایي منځ کې پرې کړو. ښه اوس شکلونو ته ځو، دا به ګوره داسې اندازه کې برابر کړئ، نور بیا تاسو ته خپله انشاءالله تجربه کېږي. دا راواخله بلکل په د سنټر یې برابر کړئ. دې نه کپي واخلئ، د ګوره دې سره یې برابر کړئ، دې نه بېرته کپي واخلئ. کپي مو چې واخیستله، دا خپله اندازې ته وړوئ، بلکل په د سنټر یې برابر کړئ. دا دواړه به اوس یو کوو، دا به ووهو، د لاندې دا به ووهو، او دا به دواړه ټیک مارک کړو، دا به یو کوو. اوکې چې یو شو، اوس به دا موږ یو څه تاو کړو.
تاو شو دا به راواخلو ګوره دلته به یې موږ بالکل ولګوو دې ته به رنګ بدلوو ښه رنګ مو ورته بدل کړ دا موږ ولګولو د کپي مه واخیسته کپي به واخلي یو پله بیا مو ولګوي بل پله ګوره دا کلي دا به پرې راولئ تر څو چې لوی وړوکی جګ ټیټ د ناره نه شي بالکل په سنټر به برابر کړئ کله چې دا برابر شو اوس موږ بیرته د پاس دا ویو او دا دواړه سره یو کوو د لاندې دا به ووهئ او دا به دواړه سره یو کړئ دا به یو کړو د لاندې چوکټ سره د سپین فریم چې دا دې سره د درې وړه به موږ یو کړو د هغې نه بعد به موږ اوس راشو د کلر د رنګ ختمولو ته دا چې موږ ویل اوس به موږ دا علامه ووهو د رنګ وله نو دلته به بیا موږ سور رنګ انتخاب کړو سور رنګ ته به راشو سور رنګ مو چې کړو دلته مو ودرولو اوس به راشو دا به ووهو نو ګوره موږ سور رنګ ختم شو دا نشان برابر شو دا چې کله برابر شو د هغې نه بعد اوس بیا موږ دا ووهو رزو پاس د کوم د هغه نشان چې دا لیر چې راوړي لیر کې دا دواړه موږ یو کوو اوس د تور سپین د دواړه یو کوو دا چې یو شول اوس بیرته بیا ځو کلر ته د چې کلر ریمو کوي دا وهو او د سپین کلر دا به څه زیات کو او دا به دوه کو د لاندې دوه پاس داسې اندازه چې رنګ کې مو فرق را نشي نو دا کلب شو اوس دلته موږ لیکلو ته ځو لیکل کوو لیکل انګلیش لیکل کوم مثال په تور ډیزاین بای جمیل الرحمن حماد اوس دلته چې راولو دلته د ای دلته موږ فونټ بدلو ګورو چې کوم فونټ په خوند ورسره وکړي دا فونټ صحیح ده دا فونټ زه ورته وګورم کله سایز یو څه غټوم اوس د ای بي سي ګول چې لیکلي دا به وهو دا به موږ ګول کو دا به موږ ګول راوړو دا به موږ ګول کو اوس به یو څه نه څه سایز وړوکی کو سیز بھی برابر کو دب اوکی کو اسو بیرته براشو ما ای بی سی ګول طریقې ته دب پنځه نوي سیز ده نه بالکل برابر سیز ده پنځه نوي کې به موږ سیکو دې ته به اوس موږ کلر ورکو رنګ ورکو رنګ به موږ دې ته سپین رنګ ورکو اوکې چې رنګ مو ورکو اوس به دا دواړه یو کو رنګ مطلب کو دې ته موږ رنګ ورکو سپین
اوس د پاسه ته موږ یو بیت پیدا کوو. البته ما سره بیتونه نشته، زه ځم بیت فیسبوک کې مې سرچ ورکړو، نو که ګوګل نرخلی که فیسبوک نرخلی او که خپل بیتونه مو وي کار شي لیکئ چې څه شي تاسو ته خوند درکوي. خو زه دا چې ما سره داسې جمله فی الحال نشته، زه ورته یو بیت پیدا کوم. دا بیت زه کپي کوم، دا بیت کپي کوم. ښه، دا بیت ما کپي کو. زه راغلم پکسلاب ته، پکسلاب کې ټیکسټ، نیو ټیکسټ، دا به زه ختم کړم، دا به زه اوس دلته پیسټ کړم، دا به لرې کړم او دا به بیت دا به لرې کړم. اوس به راشو دا به ټول سره یو کړو. منځ کې تاسو خوښه چې کوم نشان تاسو اچوئ، زه سټار ستوری اچوم. اوس دا کش کوم تر څو دا ټوله یوه کیله برابره شي. دا اوس زه بیرته ګول کوم، دا زیاتوم چې ګول شي. سر ته ورسېږو، د دې سیز غټ ده، د دې سیز برابر کړو. د دې سیز چې برابر شي، دې ته به مونږ فونټ هم برابر کړو. دا به مونږ بالکل په سنټر برابر کړو. رنګ کلر ورکړو، تور کلر به دې ته به مونږ تور کلر ورکړو. کوم رنګ چې پریم وي پریم کلر به دې ته مونږ ورکړو. ته اوس یو فونټ برابر کړو. دا فونټ صحیح ده. سیز هم همداسې شو. موږ دا دواړه یو کوو. د انګلیش لیکل او فریم دا یو کوو، پښتو لیکل پرېږدو تر څو د انګلیش لیکلو د رنګ چې ده موږ ختم کړو. دا به پول کې، دا به دوه کې، یو به پرېږدو. اوس به موږ دغه دواړه یو کړو. پښتو لیکل پریم د دې څخه ټول څخه یو پریم جوړ شو. دې ته اوس موږ کلر بدلولی شو، هر څه ورکولی شو. اوس ګورئ موږ کلر رنګ هغه نه خلي. دا به موږ داسې چل وکړو چې د دې نه به بله کپي واخلو. دا به موږ په سنټر برابر کړو. کپي مو واخیسته، نو دا کپي په بالکل په سنټر برابر کړو. اوس به دا دواړه یو کړو. ګوره چې دا یو بل دوباره بیا یو نشي، تر هغې موږ بل رنګ نشو ورکولی. دې ته موږ ټیکسچر او ګیلري دې ته مثال په طور موږ دا کلر ورکوو. نورې تاسو خپل کار ده، خو دا چې امبوس چې ده، د امبوس د ما په پکسل اپ کې کار نه کوي. ما موبایل ورژن 10 ده، نو دا تاسو په خپل اندازه هلته ورته برابر کړئ. نور مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.